یوه ښځه ولې خپل خاوند ته ټیټه شوه؟ نن درته ښکلی مطلب لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که چیرته خاوند وفا ولري نو ښځه یې هم ترې قربانیږي. همداسې یوې ښځې چې خپل خاوند ورته ډېر ګران و، د ټلویزیون په یوه ژوندۍ خپرونه کې یې د هغه پښې ښکل کړې. د سعودي ورځپاڼې د راپور په وینا په الجزایر ټلویزیون باندې د کورنیو مسلو یا د ښځې او خاوند په مسلو یوه خپرونه په ژوندۍ بڼه روانه وه چې یوه ښځه او خاوند هم ورته غوښتل شوي وو. په دې خپرونه کې یو عالم وویل چې که یوه ښځه د مینې، وفا او احترام په توګه د خپل خاوند پښې ښکلوي نو دا په شرک کې نه راځي، ځکه چې دا د ښځې او خاوند ترمنځ د مینې یوه څرګندونه ده. کله چې دغه ښځې دا خبره واورېده نو له خپلې چوکۍ راپاڅېده او د خپل خاوند پښو ته ورکوزه شوه. د هغه پښې یې ښکل کړې. خاوند یې هڅه وکړه چې خپلې پښې ترې لرې کړي، خو ښځې یې د هغه پښې ښکل کړې. په ژوندۍ خپرونه کې د دغه ښځې دې کار ټول حیران کړل. دغه ښځې په خپلو خبرو کې وویل چې دا کار یې د خپل خاوند د احسان او مننې په توګه وکړ. ما غوښتل چې 4 میلیونه الجزایران ما وویني چې زه مې د خپل خاوند څومره احترام کوم. دغه ښځې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې خاوند ورته دومره مینه او احترام ورکړی دی لکه یوه مور چې خپل بچي ته ورکوي. د خپرونې کوربه بیا له یاد عالم نه پوښتنه وکړه چې د دې ښځې دا کار په شرک کې نه راځي. نو هغه ورته په ځواب کې وویل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې کله الله تعالی پرته چاته د سجدې اجازه وای نو ما به ښځو ته ویلی وي چې خپلو خاوندانو ته سجدې وکړي.